که دا وظیفه ته سحر او ماښام کې الله جل شانه بدي زړه مضبوط کی تمام یری بدستا الله جل شانه ختم کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو نن درته یو ډیر زبردست وظیفه خیمه او کلم چې تاسو دا وظیفه کوئ نو الله جل شانه بس تاسو زړونه مضبوط کی او ستاسو چې کم غبراهټ او کم یره وي په دې زړه کې هغه ټوله یره به د ستاسو نه ختم شي، ستاسو نه به وځي. دونه مبارکه وظیفه ده. دا وظیفه زما شوق پیدا شو چې تاسو ته هم وښیم، ځکه یو ملګري و، هغه ملګري یو زوی و، د هغه زوی بیمار و، یعنې هغه زیل کولو. زه ورغلم، ما په هغه باندې دم واچو، هغه زما کلمات زده کړي دي او هغه په خپل ماشوم باندې بیګی پې باندې زیل راغلی و، په خپل ماشوم باندې دغه دم واچولو. کله چې دم واچول هغه نو اوس یې راپسې کال وکړو، وی راشه یاره جي ولې؟ وی زړه مې سم خفه خفه دی او هسې د خپل ځان هم یارېږم، د خپل سورې نه. بس هر څه مسله شوي ده چې هر څه کړي وي. دا خبر یاد ساتئ، دا دمونه ډېر زر اثر کوي. هغه ماشوم مې ټیک شو، اوس زه یارېږم. ماشوم ټیک شو، زه یارېږم. ما ورته وی څوم نشته دی. بیا مې ورته یوه وظیفه ورکړله. نو زما زړه غوښتل چې دا وظیفه تاسو ته هم درکړم، خصوصا هغه وروڼو ته ورکړم کوم وروڼه چې هسې د خپل سوري نه یارېږي. لکه روان یې که نه وایي ما پسې وروسته هسې به کشارې کوي. کشارې مشارې نه وي ګورې دا، خو دا د دوی د زړه یو وخم وي چې دوی ما پسې وروسته کشارې کوي، څوک راپسې را روان دي. او بعضې وروڼه خویندې داسې وي چې هغه د خپل سوري نه یارېږي، خپل سوري وي او دی د هغې نه خپله خو چې کوم دی هڅو نه یارېږي. بعضې هسې بېڅه ډرفوک وي، بعضې ماشومان ډېر زیات ډرفوک وي. نو هغه ماشومان یا د غټ خلکه که هغوی دا وظیفه شروع کړي، یا قوي ثبت قلبي، یا قوي ثبت قلبي، اسانه وظیفه ده. که دا وظیفه تاسو شروع کړئ نو ستاسو تمام غبراهټونه، تمام یری الله جل شانه به ختم کړي. یو قسم له چین او سکون به تاسو ته میلو شي. دونه مبارکه وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د خصوصا د هغه وروڼو او د هغې خویندو دپاره ده چې هغوی د زړه کې غبراهټ وي او یره وي. نو هغوی دې دا وظیفه کوي، انشاءالله زړونه به یې مضبوط شي، بیا به بلکل نه یریږي. او وظیفه ده یا قوي ثبت قلبي، یا قوي ثبت قلبي. دا وظیفه به د سحر د مانځه نه پس 100 کرته کوي او د ماښام د مانځه نه پس به 100 کرته کوي. چې دا وظیفه ته روزانه پابندۍ سره کوي نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله د ستا د زړه مضبوط کړي. یعنې بیا به ته یریږې نه او یریږې هم دا کوم وظایف درته زه درکوم نو دا تاسو په یره باندې ولې کوئ؟ په یره مه کوئ، ښه په کامل مضبوط یقین سره یې کوئ. تاسو بیا ګورئ د الله امداد ته. او زه همیشه دپاره هغه وظایف شیر کوم چې کم د کمې الفاظ ټیک وي، کم د حدیث مبارکونه ثابت وي، یا د قرآن مجید آیات وي. ولې زه خپله عالم دین یم، زه خو دغه نور عاملانو رنګه نه یم. لکه بعضې عاملان شته د هغه ډېر سخت ظلم کوي چې مریض وله کله راولي نو دا مریض په هغه باندې دم واچي. او دومره ظالمان خلک دي چې دا ظالمان د هغوی نه پیسې اخلي او څونه پیسې ته اخلي. مریض باندې دم واچي او 15,000 10,000 50,000 روپۍ راکوي. نو دا حد درجې ظلم دی، د چا به د وسه کېږي، د چا به نه کېږي. او تاسو ته هم ویم ګورئ کم ملګري چې دا وظایف اخلي هسې نه چې تاسو پکې د کارونو مکارونه کول وکوئ. خالص د الله د رضا دپاره دا دمونه مچولی شئ، دا وظایف کولی شئ، نورو ته هم ښولی شئ. البته که چا د خپلې خوښې نه لکه مثلا یو کس ته تا وظیفه وښوله، یو کس باندې تا دم واچو، الله تعالی هغه ټیک کوي، ما ته پته ده. ولې چې دا ټول د قرآن حدیث دمونه دي.
هغه کس الله تعالی ډک کوي نو که هغه د خپلې خوښې نه د خپلې خوشحالۍ نه تاله څه درکول بیا د اخیستی شي خو قید پکې مه لګوه چې ماله به دونه راکړې دونه راکړې. اوس په بعضې کسانو باندې جنات ناست وي جنات پې راغلی وي په هغو باندې سورې شوي یا پې جادو شوي یا پې بل څه مسله وي هغه درته انشاءالله په راروانو ویډیو کې ویم چې راروانو ویډیو کې درته دا ښیم چې تاسو عاملانو له مزې قطعا نه مزئ بس زه درته دا کورني علاج ښیم د قرآن حدیث علاج که دا تاسو وکئ که نه نو په چا باندې جنات وي جنات به الله جل شانه د هغو نه ختم کړي د ټولو اول خو به جنات لرې شي که لرې نه شول او به سوځي ختم به شي دا بیا شریر خلقه دي. نو په راروانو ویډیو کې درته انشاءالله دغه طریقه ښیم عاملانو له قطعا مزئ چې قرآن او حدیث موجود دي علما موجود دي نو هغوی له مزئ خو زما چې نن کومه موضوع وه نو هغه موضوع زما وه د زړه د مضبوطیا دپاره د چا چې زړونه کمزوري هغوی دي دا وظیفه وکړي یا قوي ثبت قلبي یا قوي ثبت قلبي یا قوي ثبت قلبي اسانه وظیفه ده. د سحر مانځه نه پسې سل کرته کوه د ماښام مانځه نه پسې سل کرته کوه روزانه کوه تمام ګبراهټونه تمام یرې دا به الله جل شانه ستا نه ختمې کړي او ستا زړه به بالکل قوي شي. نو ډېره مزیداره وظیفه ده ټول یې کولی شي ټول ته مکمل اجازت دی هر سړی د دې نه پیدا غشتلی شي.